په بل پورې خندا د چا خندا څنګه کېدی شي؟ تا ما پورې ونه خندل اشنا څنګه کېدی شي؟ درځم خو مولا جانه ستا د دې بیان خلاف یم، د مونځ مزه د مینې نه سیوا څنګه کېدی شي؟ السلام علیکم مینوالو، داود شاه درد ما پروګرام دی معیار. په معیار پروګرام کې را سره نن ډېر ګران ملګری قدردان ملګری صالح نادان میلمه دی. د معیار پروګرام دغه یو مقصد، دغه یوه هڅه، هغه شخصیتونه تاسو ته په دغه شیشه باندې وړاندې کول کوم چې په معیار پوره او د پښتو ادب ته سجیده وي. په دغه لړ کې را سره نن ګران ورور صالح نادان میلمه دی. د دوی په ژوند باندې به خبره کوو، د دوی ادبي هلې ځلې به تاسو ته په ګوته کوو او د شاعرۍ نه به خوندونه اخلو. صالح نادان صاحب په خپل پروګرام معیار کې درته په خیرالی وایم. داود شاه در صاحب ستاسو نه یوه نړۍ مننه کوم او د ټولو ناول خو تاسو چې کومه دغه هڅه روانه کړې ده معیار په نوم باندې کوم پروګرام مو روان کړی دی او د دې مبارکي هم درته وایم او بیا ډېر ستاسو مشکور هم یم چې د دغې آغاز د دغې ابتدا مو زما نه ناچیز نه م وکړه او ډېره زیاته مبارکي درته وایم او ستاسو دغه هلې ځلې او د دغې ستاینه کوم. ډېره مننه ګرانه، زمونږ هم خوشقسمتي ده چې زمونږ دغه ړومبی ناستی تاسو سره راجوړ شو. که خوښه مې وي د ژوند په اړه به درنه یو څو پوښتنې وکړم. ستاسو بل هم مینوال دي، خو داسې خلک هم شته چې تاسو به په ړومبي ځل په دغه شیشه باندې وینئ، که هغوی سره مو خپله لنډه شان پېژندګلو وکړه نو خوند وکړي. ولې نه، زه خو چې کوم دی خاص کوم ځای کې چې ما خړپوزي شوي دي هغه خو هنګو دی په کام باندې ورکځی یم او نن سبا ژوند چې کوم دی په پېښور کې کوم. سمه ده ګرانه، د شاعرۍ په دغه میدان کې څوک استاد لرئ که نه؟ هر هغه استاد دی زما چې ما ترېنه دوه لفظه یو لفظ مې ترې زده کړي او تر دې دمه پورې او زمونږ د استادانو شمار نشته ځکه چې ډېر مشران دي او د هغې نه مونږ څه ناڅه مشاعرو ته لاړ شو یا همداسې غونډو کې ناستې وکړو، څه ناڅه خو ترې زه زده کوم. د کتاب په اړه باندې مو څه خیال دی؟ یاره لا خو کتاب ته نه یو تیار ځکه چې زمونږ هغه شاعري لا دومره په ښه نظر ورته نه ګورم، لا دومره زه وایم چې په معیار پوره نه ده. کله هم چې زما شاعري د چاپ جوګه شي انشاءالله ضرور کتاب به چاپ کوم. ګرانه مینوال ټول غوږ دي، څه به ډالۍ کوئ؟ څه شعرونه به ورته ډالۍ کړم چې بې ستورو چې سپوږمۍ څنګه یتیمه غوندې ښکاري، بې ستورو چې سپوږمۍ څنګه یتیمه غوندې ښکاري، د ژوند معنی بغیر له تا نه نیمه غوندې ښکاري. مننه. بې ستورو چې سپوږمۍ څنګه یتیمه غوندې ښکاري، د ژوند معنی بغیر له تا نه نیمه غوندې ښکاري. مننه. او د زړه څلور خانې راته څه دوه دوه غوندې ښکاري، د زړه څلور خانې راته څه دوه دوه غوندې ښکاري، د زړه ځمکه یو چا سره تقسیمه غوندې ښکاري. او مننه. او که هر څو ما خړپوسې د هنګو په خاوره کړي، که هر څو ما خړپوسې د هنګو په خاوره کړي، خدا پېښور ماته خپله سیمه غوندې ښکاري. که هر څو ما خړپوسې د هنګو په خاوره کړي، خدا پېښور ماته خپله سیمه غوندې ښکاري. او نه که نه په تا باندې نو څنګه اعتبار وکړم، نه که نه په تا باندې نو څنګه اعتبار وکړم، فریب مینه د سترګو کې مقیمه غوندې ښکاري. مننه. نه که نه په تا باندې نو څنګه اعتبار وکړم، فریب مینه د سترګو کې مقیمه غوندې ښکاري. او نادانه چې زما د زړه علاج باندې پوهېږي، نادانه چې زما د زړه علاج باندې پوهېږي، هغه راته په خدای سمه حکیمه غوندې ښکاري. مننه، ډېر زیاته مننه. یا دغه څو شعرونه دي چې قسمته خپلې زندګۍ پورې دې راوستمه، قسمته خپلې زندګۍ پورې دې راوستمه، ډېره مننه لیونی پورې دې راوستمه. او شعر دی چې اوس په خپل سوري باندې هم باور کولی نشم، اوس په خپل سوري باندې هم باور کولی نشم، هجومه داسې تنهایۍ پورې دې راوستمه، اوس په خپل سوري باندې هم باور کولی نشم، هجومه داسې تنهایۍ پورې دې راوستمه. مننه. اوس په زما ژړا سلګۍ دلته کې نه اوري څوک، اوس په زما ژړا سلګۍ دلته کې نه اوري څوک، دومره ژورې خاموشۍ پورې دې راوستمه. اوس په زما ژړا سلګۍ دلته کې نه اوري څوک، دومره ژورې خاموشۍ پورې دې راوستمه. ډېره مننه. او یو روماني شعر دی چې ښکلي چې وګورمه زړه راته څه داسې وایي، ښکلي چې وګورمه زړه راته څه داسې وایي، مړه دا څه کوې مری پورې دې راوستمه، ښکلي چې وګورمه زړه راته څه داسې وایي، مړه دا څه کوې مری پورې دې راوستمه. او
مکتار زده چې زما د خیال ټولې وزرې پکې وسوځېدې زما د خیال ټولې وزرې پکې وسوځېدې نادانه دومره بلندۍ پورې دې راوستم. ډېر ښه دی نادان صاحب، ډېر ښکلي. نادان صاحب ډېر خوندور غزلونه. په پروګرام کې یوه خبره اخري دغه خبره درته کوم چې دغه پښتنو لیکوالانو ته میسج یا پیغام پرېږدئ تاسو؟ بالکل دغه کوم زلمی کول زه په خپل هم زلمو کې راځم دوی ته به دغه وایم چې د شعر د لیکلو دپاره تاسو شعر کم لیکې خو د هغې دپاره مطالعه زیاته وکړئ. خیر د شعر دې کم وي چې ستاسو مطالعه زیاته وي نو چې بیا تاسو شعر لیکئ هغې کې به ډېره پختګي ډېر زورور شعر به وي نو باید دوی له پکار دی چې اول دې مطالعه وکړي مطالعې نه بعد دی بیا که دوی څومره شاعري هم کوي نو هغه به په معیار هم پوره وي هغه پختګي به هم پکې وي. او بل دغه میسج ورکومه چې کله هم داسې چاته داسې خبره مه کوئ چې هغه دې پکې احساس کمتری کې ښکار شي. نو ډېره زیاته مننه مو کومه چې زه مو د ځان سره په دغه پروګرام کې میلمه کړمه او الله دې وکړي چې دغه پروګرام د پښتو ادب دپاره او د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره دغه ګټور وګرځي او یو ویاړ وګرځي. ډېره زیاته مننه کوم. ډېره مننه ستاسو هم کومه چې ماله مو دغه 2 ساعته راکړه د خپل معیار پروګرام دپاره. د معیار پروګرام دغه یوه هڅه ما چې په پروګرام کې لومبی تاسو ته ووایي هغه شخصیتونه تاسو ته په شیشه باندې مخامخ کول کوم چې پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه لړ کې نن تاسو واورېده ډېر ګران صالح نادان. انشاءالله په یو نوې مرکه کې به د نوي ملګري سره حاضرېږو. تر دې دمه وکړئ قربا داود شاه درد او کیمرامین نظیر احمد له اجازت. چېرته چې هم یې الله مو ښاد لره آباد لره د لوی الله